سلامونه مې اومنئ د خان کلیک چینل مینوالو او قدرمنو ورونو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یې. ډیر په افسوس سره به ووایم چې نن بیا تاسو سره په یو دردونکي خبر کې حاضر یم چې یو ښکلی ماشوم چې اویس احمد نومې دی او د چارسدي اوسیدونکی وژل شوی دی. د معلوماتو په وینا چې وایي د خیالي په ورځ یا د اتوار په شپه اویس احمد د پیښور نه کلي ته راغلی و، ځکه چې پیښور اسلامیه کالج کې سبق ویلو او د اتوار په ورځ یې رخصتي وه چې ماښام کې ورته څو نامعلومه کسانو आवाज وکړو چې اویس کله ورووتو نو ډیر ساعت پورې د کور خلکو انتظار کولو خو هغه واپس رانغی. د کور خلک یې وایي چې د شپې 12 بجو پورې مو ورته رینګونه کول خو چا موبایل نه اوچتو او د هغې نه پس به یې نمبر مصروف یا بیزي راتلو چې بیا هغه وخشانو په بېدردۍ سره دا ګلاب وژلی و چې سهار د خپل کلي د ګنو په پټي کې په وینو سور وموندل شو. د اویس ټوله کورنۍ په غم او ویر اخته ده او د اویس درنه جنازه په خپل کلي کې د ورځې 3 بجې وشوه چې د کلي ټول خلک پرې خفه وو. او د دې ماشوم په حق له ویل کېږي چې د پیښور اسلامیه کالج کې سبق ویلو او د اسلامیه کالج د سټوډنټس یا طالب علمانو په وینا چې اویس ډیر مهنتي او قابل سټوډنټ و. ویل کېږي چې ډیره غریبه کورنۍ ده او پلار یې د موټر سایکلو مستري و او په شکور بازار کې به یې کار کولو. د دوی چا سره ذاتي دشمني هم نشته او نه اویس چا سره شور او جنگ کړی، خو معلومه نه ده چې ظالمانو ورسره ولې دغسې کار وکړو. که څه هم د پلار یې غریبي ډیره وه خو د خپل زوی د ښه آینده لپاره یې په غریبۍ کې هم په خپل زوی باندې تعلیم کولو چې یو کامیاب انسان ترې جوړ شي. په سوشل میډیا ټولو خلکو د قاتلانو زر تر زره د نیولو او د سختې سزا ورکولو غوښتنه کړې ده او هر چا ورته ویلي چې موږ تاسو سره په دې غم او درد کې مکمل شریک یو. له دې نه څو ورځې وړاندې یو بل ګلالی ماشوم هم وژل شوی و، خو کله چې په سوشل میډیا ګورو هر ورځ به داسې یو نه یو د غم خبر مخې ته راځي. موږ د چارسدي د سرکاري ادارو او پولیسو نه د قاتلانو د نیولو لپاره اپیل کوو. هغوی له پکار دي چې د دې کورنۍ غم خپل غم وګڼي او چې په هره طریقه وي مجرمان دې ونیسي او سخته سزا دې ورله ورکړی شي چې نور خلک ترې عبرت واخلي او بیا بل څوک چا سره داسې کار ونه کړي او د دې کورنۍ غم هم کم شي. د ویډیو د کتلو مو مننه کوم. خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت مو د نړۍ او د سیمې له حالاتو نه خبر وساتو. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.